بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نننۍ ویډیو زموږ د انګلیسي ژبې زده کړې په باره کې ده. دغه ویډیو د انګلیسي ژبې 5مه ویډیو ده او د ویکابلرۍ یا د لغتونو برخې 2مه ویډیو ده چې په دغه ویډیو کې به دوستانو تاسو ته لغتونه تدریس کوم او په هغې کې به هر یو لغت سره یوه جمله تاسو ته جوړوم چې تاسو پرې ښه پوه شئ. نو راځئ چې خپل درس شروع کړو. لومړی لغت corruption فساد. The level of corruption in our country is decreasing day by day. زمونږ په هیواد کې د فساد کچه ورځ په ورځ کمیږي. The level of corruption د فساد کچه in our country زمونږ په هیواد کې is decreasing day by day. ورځ په ورځ کمیږي یا کمیږي ورځ په ورځ. نو د بشپړې جملې معنی دا ده چې زمونږ په هیواد کې د فساد کچه ورځ په ورځ کمیږي. disappoint نا امیده کول. I don't want to disappoint you. زه نه غواړم چې تا نا امیده کړم. cheer تشویقول. I want to cheer our cricket team. زه غواړم چې خپل کرکټ ټیم تشویق کړم. I want to cheer our cricket team. زه غواړم چې خپل کرکټ ټیم تشویق کړم. secret راز. Don't share my secret with others یا do not share my secret with others. زما راز له نورو سره مه شریکوه. Do not share مه شریکوه my secret زما راز with others له نورو سره. nervous وارخطا. I become nervous when I see the teacher. زه وارخطا کېږم کله چې استاد وګورم. reject ردول. He should not reject your request. هغه باید ستا درخواست رد نه کړي. effort هڅه یا کوشش. Afghanistan won the match. It was a team effort. افغانستان لوبه وګټله. دا د لوبډلې یا ټیم هڅه وه یا کوشش و. noise غالمغال یا شور. I can't sleep here because there is noise. زه دلته خوب نشم کولی ځکه چې دلته غالمغال دی یا شور دی. hesitate زړه نازړه کېدل. If you hesitate you will lose the chance. که چېرته ته زړه نازړه شې چانس به له لاسه ورکړې. If you hesitate که چېرته ته زړه نازړه شې you will lose the chance. ته به چانس له لاسه ورکړې. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. که تاسې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو هیله درنه کومه چې زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو مخکې در سره شیر کړئ تر څو نور دوستان یې هم وګوري او هغوی هم ترې ګټه واخلي او زموږ ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.